کله چې در باندې مصیبتونه ډیر شو، غمونو په عذاب کړي او د خلکو تاویلو ما ویلو له ژونده بیزاره کړي، یو شعار ځان ته وټاکه او هر وخت چې له داسې ناخوالو سره مخ کېدې دا شعار ځان ته وایه چې فلانیه فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. کله چې د یوسف علیه السلام ورونو هغه څا ته وغورځاوه او د هغه کالي یې په دروغو وینو باندې ولړل، پلار ته یې راوړل. پلار یې ولید دغه غټ مصیبت کې به که ته د دغه په ځای وې د یعقوب علیه السلام څه به دې کول؟ خو د یوسف علیه السلام پلار پوهېږئ څه وویل په داسې سخت مصیبت کې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. زه صبر کومه، ښه صبر کومه، په ښه شکل صبر کومه او الله پاک زما په هغه څه کې مرسته کوي چې تاسې یې وایي. دا دروغ وایي تاسې، ځکه یعقوب علیه السلام پوهېدو چې دوی دغه وینې په دروغو باندې جوړې کړي دي او په کالو پورې لړلې دي چې پلار وغولئ. نو کله چې دغه ولیدل ویې ویل چې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون.